شروع کوم نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. مینوالو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې انسان د دې مقصد دپاره پیدا شوی دی چې دی به د دردېدلي مخلوقو خدمت کوي. کوم سړی چې په تکلیف کې او په مصیبت کې هغه سره چې څوک امداد کوي، هغه چې څوک لاس ورکوي، هغه سره چې څوک همدردي کوي، نو یقینا چې هغه تکلیف کې کم بندی هغه د ځان لپاره د رحمت فرشته ضرور ګڼي. خو بل طرف ته زه دا فکر کوم چې په عرش کې فرشتې به هم د دغه سړي په تماشۍ او په حسرت حسرت په ورته ګوري څوک چې د دردېدلي مخلوق سره امداد کوي. زه نن په درګۍ هسپتال کې د درګۍ هسپتال د MS ډاکټر عنایت الله صافي سره موجود یم. عنایت الله صافي که یو طرف ته مسیحا دی نو بل طرف ته د ډېر لاندې طبقې نه راغلی دی. یقینا چې زړه کې به یې درد مو، خو پیشه یې داسې ده چې دغه پیشه خود به خود په انسان کې د انسانیت سره د دردېدلي مخلوق سره د همدردۍ جذبات پیدا کوي. ډاکټر صاحب سره به دوه څلور خبرې کوو، دې نه به معلومات کوو چې ډاکټر صاحب تر اوسه پورې کله چې درګۍ هسپتال ته راغلی په دې ذمهداره چوکۍ باندې ناست دی، دې څه وکړه د دې هسپتال دپاره، دې سره د دې سټاف څونه تعاون کوي، دې تجربه څه وشوله او دې د دردېدلي مخلوق سره او انسان سره چې کله امداد کوي او تعاون کوي او هغې دپاره دننه زړه کې اخلاص او جذبه هم موجوده دی، د دې بیا څه فیلینګ دي. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. ډاکټر صاحب مختصر خو راته خپل تعارف وکړئ. زما نوم ډاکټر عنایت الله صافي دی. بیسیکلی زه ما تعلق بدرګي یم او سکول چې دی هغه ما په پېښور کې اسلامي کالجیټ سکول کې ویلې. بیا د هغې نه پس ما د اسلامي کالج نه بیا PhD کړی دی او خیبر میډیکل کالج نه ګریجویشن کړی دی او هغې نه پس ما جنرل سرجري ټریننګ کړی دی خیبر ټیچنګ هاسپټل. اوس لږ یو 9 میاشتې مې واقعاً ما ته پته ده چې د سرجن تاسو څومره خدمات دي، نو چې کله د اډمنسټریشن ته راغلئ څه محسوسوئ، څه فیل کوئ، څنګه په هغې تجربه کې په دې تجربه کې څه فرق؟ بلکل ستاسو خبره صحیح ده. لکه زما خو دغه کیډر چې دی زه منیجمنټ کیډر والا نه یم، زه جنرل کیډر والا یم او اډمنسټریشن زما دپاره څه نوې تجربه ځکه نه وه چې کله ما FCPS ټریننګ کوو په خیبر ټیچنګ هاسپټل کې، زما د 3rd year کوم ټریننګ وو د هغې سټارټ کې کوم پروفیسر نو هغه زه د وارډ رجسټرار جوړ کړم. رجسټرار هلته په وارډ کې داسې یو پوسټ چې هغه اډمنسټریټیو پوسټ وي، حالانکې زما نه سینیر کسان هم او هغې کې څه کسان باندې اعتراضات وو او څوک ویلینګ نه وو، نو زه بیا د ټولو خوښ وم بس زه هغې جوړ کړم. نو تقریبا ما 18 میاشتې هلته وارډ کې اډمنسټریشن ډېر په ښه طریقه باندې چلولی وو او هغې اوس هم لکه ما یادوي خلکو ته چې یاره عنایت دلته ډېر ښه ټایم تېر کړی. نو زما دپاره داسې نوی څیز نه و، خو بس لږ غوندې کې فیلډ چینج شو. هغه یو وارډ و، دا ټول هسپټل دی. نو بل دلته چې زما کوم سینیر دی ډاکټر اکبر حسین صاحب، نو د هغه ډېره زیاته تجربه ده. نو زه سټارټ کې چې ما ته کله مسلې به راتلې نو ما به د هغه نه مشوره اخیستله او هغه به زه ګایډ کولم. نو لکه ما ته داسې څه پرابلم په منیجمنټ کې څه نه دی راغلی الحمدلله. ډاکټر صاحب تاسو د اکبر حسین صاحب نوم واخیستو، یو ډېر ښه بهترین ډاکټر دی، ډېر ښه خدمات یې دي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي تاسو څه فیل کوئ چې ستاسو غونډه کې یو سړی چې هغه د پریکټیکل میډیکل سره تعلق ساتي، نو تاسو وایئ چې د اډمنسټریشن او د کوم چې پریکټیکل عمل دی دې کې تاسو وایئ چې داسې خلک
بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده خو لکه داسې دا داسې هارډ اینډ فاسټ رول نه دي زه د ایډمنسټریشن سره خپل کلینیکل سایډ هم دغه کوم او لکه ما باندې برډن ډېر دی دې کې څه شک نشته دی ځکه چې زه خپله ریګولر او پی ډي کوم زه خپله ریګولر او ټي کوم او زه ورسره سره ایډمنسټریشن هم چلوم خو چونکې د مینجمنټ کیډر والا ډاکټران زموږ صوبه کې ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه لکه اوس دا پریفري کې راځي دلته د هغوی دپاره د رهایش بندوبست نشته دی نو لکه څوک بالکل غاړه نه ږدي دلته راشي خو پکار ده چې لکه دلته د مینجمنټ کیډر والا ډاکټري په هر هاسپټل کې او هغه موجود دي خو چونکې مسلې ډېرې دي په پریفري کې مسلې ډېرې څوک هم دې سیز ته غاړه نه ږدي نو مجبوراً دې طرف ته زه راغلی یم او انشاءالله چې بیا د مینجمنټ کیډر والا کس راشي 19 ګریډ والا اټومیټیکلي زه به سیده ته پرېږدم دا صرف دې کوڅې نه چې راغلی څه داسې اقدامات مو وکړل چې هغې نه عام سړي ته ډاکټرز نه سټاف نه عام سړي ته د هغې نه پیدا یو قدم محسوسوي چې ډاکټر صاحب راغی دا تشریف راغلی د ټولو نه لومبۍ خبره خو دا ده چې لکه زه له اول رالم نو ما خپل ټول سټاف سره ډاکټرانو سره پیرامیډیکل سټاف سره نرسنګ سټاف سره کلاس فورو سره باری میټینګ وکړو هغې مې اعتماد کې واخیستل چې لکه تاسو به ډیوټي کوئ زه به تاسو سپورټ کوم زه به تاسو له عزت در کوم تاسو به ما له عزت راکوئ نو ټول نه مین دغه چې دی که نه خپل سټاف له عزت ورکول هغه ما ورکړه خپل سټاف له عزت ورکړو او هغې په بدله کې ما له راکړه نو هر څوک خپل کار پیژني الحمدلله زموږ د هسپتال ډېر زیات بهترین سټاف دی ما په ډېر هسپتالونو کې ټایم تېر کړی دی خو د درګۍ هسپتال چې څومره بهترین سټاف دی نو دومره ما چېرته هم نه دی کتلی دومره کوآپریټ هر یو کس خپله ډیوټي پیژني او ښه په ایماندارۍ سره هر یو کس دا کوشش کوي چې زه خپله ډیوټي وکړم دو چې زموږ سره د سټاف ډېر زیات کمی دی موږ باندې چې څومره برډن دی د پیشنټ نو دا تاسو لکه د ټول کې پی کې وګرځئ د ټولو ډي ایچ کیو سره تاسو دا سیز کمپیر کولی شئ زموږ چې څومره پیشنټ راځي څومره موږ ایمرجنسي کې سروسز ورکوو څومره موږ او پی ډي سروسز ورکوو څومره موږ سرجریز کوو څومره زموږ لیبر روم فنکشنل دی نو دا تاسو د ډي ایچ کیو لیول خبرې نه دي دا تاسو د ډي ایچ کیو سره په ټول کې پی کې تاسو هغې سره کمپیر کولی شئ نو هغې مې زموږ سروسز والیوم وایز او دغه زیات دي دلته موږ ډایالیسس سروس شروع کړه تقریبا 14 میاشتې وشوې د هغې موږ سره فنډ نه وو مشینان لګېدلي وو ډسټرکټ ګورنمنټ لګولي وو نو ما یو سټارټ واخیسته ډونیشن باندې ډونیشن چې دی نو هغې کې میجارټي ډونیشن ما سره خپلو ډاکټرانو کړی دی چې دلته کم پرایویټ کلینیکونو کې ډاکټران ناست دي خاص کر لیډي ډاکټرانې زموږ ایم پی اے صاحب چې دی پیر مصور هغه کوي ټایم په ټایم او د دې نه مخکې چې کوم ډي سي صاحب وو هغه به چاته وویل نو له اول سټارټ موږ په ډونیشن اخیستی دی او هغې کې ایون زما خپلو ملګرو ما ته ویل چې یاره دا سټارټ ما اخله ځکه چې دا به بیا ورته ډېره مسله وي زمونږ ریګولر الحمدلله د 14 میاشتو نه زمونږ ریګولر ډایالیسس شروع دی له اول زمونږ په ډونیشن باندې اوس خو الحمدلله صحت کارډ راغی نو اوس په صحت کارډ کې کېږي نو اول خو ډېر دغه ما ته ډېرو کسانو ویل چې راته مه سټارټ کوه ځکه چې تا ته بیا ډېره مسله وي او د دې وجې نه ما ډېر سټیم شوګیري کړي دي ځکه چې سامان به ختمېده 2-3 ورځې مخکې ما سره به ټینشن وي چې خدای پاکه څنګه چل به کېږي خو چې یو کار شروع کړي الله باندې توکل وکړي نو خدای پاکه کار سرته رسوي چېرته هم زموږ یو ورځ هم ډایالیسس الحمدلله نه دی ودرېدلی او موږ 2 شفټه کوو په ټي ایچ کیو لیول باندې په یو ځای کې لاول خو ډایالیسس شته نه او که څوک یې کوي نو لکه چېرته ټي ایچ کیو کې هم دي هغې سره مارننګ شفټ کې یو شفټ کې موږ 2 شفټ کوو موږ سره 3 مشینان دي هغې باندې موږ ډیلي 6 مریضان کوو او یو سیشن باندې 3-3.5 غنټې ټایم لري کابل بلډ بینک د هغه ما فنکشن کوو هغې نه مخکې بلډ بینک دلته پروت و خو هغه فنکشن بل ایمرجنسي موږ لږه ډاکټر صاحب تاسو بلډ بینک خبره وکړه که چېرته یو مریض یو خصوصا ماشومان کې دا مسله
داسې یو مریض تاسو سره چې دا فیسیلیټي تاسو سره موجوده ده نو یو شی ټریټ کولی شي بالکل زموږ سره ډېر ټایم پورې موږ سره بلډ وي او دغه شان د تلسیمیا والا مریضان راځي او هغوی ته موږ په څوک ډونر راولي څوک نه راولي نو زموږ تاسو به ګورئ میډیا باندې موږ ریګولر بلډ کیمپس کوو کله په هسپتال کې کله په یو ځای کې کله په کالج کې نو هغه موږ بلډ کلیکټ کوو بیا یې خلکو ته ورکوو د هغې دغه دا دی چې د هغې کوم بلډ بیګز او هغې چې کوم سکرینینګ چارجز دي دا موږ فري آف کاسټ ورکوو پیشنټ ته دا موږ د چا نه چارجز نه کوو او دا الحمدلله د یو نیم کال وشو او دا په ډونیشن باندې دی او زه د دې خلکو هم ډېر مشکور یم چې ما باندې ټرسټ کوي ما له ډونیشن نه کوي خو شته دی دلته تحصیل درګۍ کې خلک بس دا یو سیستم روان دی نه فاونډیشن نشته دا بس دا انډیویجوال دغه او فاونډیشن موږ سره نشته ډاکټر صاحب تاسو د صحت کارت خبره وکړه انصاف صحت سهولت کارت دې کارت په حواله باندې سره تاسو فیسیلیټیز شته خلکو ته ورکوي او دې کوم کوم څیزونه شامل دي بالکل صحت کارت خو زمانو مخکې چې کوم زموږ MSO کچکول صاحب اوس موجوده کوم ډیچو دی د مردان صحت کارت کنټریکټ شکر الحمدلله هغه ساین کړی او زه دا کریډټ هم هغه ته ورکوم ځکه چې په 2016 کې داسې هغه دلته شروع کړی او په هغه وخت کې خلکو سره کارډونه کم اوس خو الحمدلله 100% صحت کارت شو نو دا هم درته زه په اندر ریکارډ وایم چې زه میټینګ ته تللی وم هغې کې د مختلف هاسپټل MSs او دا ډیچوز نه MSs کوم DHQ والا ده هغې کې خصوصي طور باندې زموږ د درګۍ هاسپټل ذکر وشو چې دوی ډېر زیات سروسز ورکوي او الحمدلله زموږ دلته پر منث 350-400 پیشنټ ته سروسز ورکوو صحت کارت کې صحت کارت کې دلته موږ سره نارمل ډیلیوري کېږي هغه هم زموږ 24 آور سروس دی حالانکې د هغې کوم کس چې ناست دي هغه موږ سره 3 بجو پورې ناست دي 3 بجو نه پس پکار دی چې موږ صحت کارت کې سروسز نه ورکولی خو موږ د پیشنټ د بینیفټ دپاره 24 آور سروسز ورکوو ډایلیسس زموږ په صحت کارت باندې دی سرجریز چې دی څومره هم سرجریز کېږي ټوټل چې چا هغې دپاره ارتوپیډک وي او که جنرل سرجري ده او که ENT ده او که ګایني ده ټول هر څه دلته په صحت کارت باندې کېږي خو چې هغه ریکوایرمنټس یې پوره شي ناخدي کارت کې مثلا یا فارم بې ورسره وي ډاکټر صاحب لږ دا خبرې دې وضاحت وکړئ چې د هغې فارمیلټي سره څه څیز ورته تاسو ګوره هغې صحت کارت د هغې خپل هغې ورته آیډنټیفیکیشن وایي جی اوس فرض که زه یو کس یم زه میریډ یم زما بچي دي زما ځان له یو فیملي ده زه د پلار نه بېل کنسیډر کېږم زما او زما د وایف شناختي کارت که زما په نوم وي زه صحت کارت دپاره سروس دپاره انټایټل یم زما ماشومانو چې فارم بې وي هغې انټایټل دي خو که د ماشومانو فارم بې نه وي نو لکه هغه په یو ګنټه کې فارم بې جوړېږي نو هغه مونږ بیا انټرو وکړو نو تقریبا 100% خلکو ته د دې نه دغه شته دی فایده شته دی د خپل تحصیل لپاره د آوټ ډسټرکټ نه چې کوم کسان راځي نو هغوی بیا د خپل ډسټرکټ نه به ریفرل لیټر راوړي دا یو پروسیجر پکې دی او نور زموږ 100% ډاکټر صاحب دا راته وایي چې ستاسو د میډیسن دلته تاسو سره راځي څنګه راځي پروسس څه دی طریقه یې څه ده او په هغې کې خصوصي د ایمرجنسي څنګه تاسو ډېر د ایمرجنسي راځي د ایمرجنسي میډیکل سیسټم زموږ د ایمرجنسي چې دی 50 لک روپۍ فنډ دی او هغې کې مونږ د OPD او ایمرجنسي دواړه میډیسن تاسو وګورئ زموږ پر ایئر تقریبا مونږ 3 لک پیشنټ مونږ ریسیو کوو دا 50 لک روپۍ خو ډېرې زیاتې کمې دي نو هر چا ته خو میډیسن نه میلاویږي سیټ یو څه پرابلم و چې هسپتالونو دا ډیمانډ و چې MS تاسو دا اجازت ورکړي چې د خپله باندې پرچیز کولی شي دا څه شوی دی یا څه خبره دی نوي حکومت کې دی او دا یو دغه روان دی انشاءالله دا به وشي لکه هر یو کس ته به DDO پاور میلاو شي هغه به خپله باندې بیا پرچیز کوي او اوس یو دغه جوړ شوی هیلث مینجمنټ کمیټي نو هغې سره هم دا اختیار وي چې څه ماینر ریپیر یا د هغې کې به دا CNW ضرورت نه وي نو زما پریارټي دغه چې دا زما ایمرجنسي
زه وایم چې ایمرجنسي ته ماته یو پیشنټ راشي او هغه ته 100% څیزونه میلاو شي او دا ما ډي ایچ او صاحب سره هم خبرې کړې او دې نه مخکې چې کوم ډي سي صاحب هغوی سره ما دا خبرې کړې او ام پي اے صاحب سره نو هغوی ټول ما سره په دې باندې متفق وو ځکه چې دا ایمرجنسي داسې ده چې لکه دی کې غریب او مالدار نه وي هر چا باندې راتلی شي او دا بیا ډېرې زیاته زموږ دپاره ډېره د خفګان خبرې چې لکه یو کس راغلی هغه نه هینه بیه کوي موږ ورته وایي چې ورشه دا پټۍ د بهر نه راوړو نو زما 100% کوشش دا دی چې ایمرجنسي کې چې څومره دغه راځي چې هغه موږ 100% دا صاحب دا ایمرجنسي لږ وضاحت وشي نو تاسو کوم قسم ایمرجنسي چې یو سړی زخمي شوی دی روډ اکسیډنټ شوی دی ډز شوی دی هغه که نه ایمرجنسي کې تاسو سره کوم وګوره داسې ده که نه لکه دلته خو زموږ د ایمرجنسي یا کنسپټ چې دی هغه ډېر چینج دی د ایمرجنسي نه زما مطلب دا دی چې کوم یو کس اکسیډنټ کړی دی هغه ته د پټۍ ضرورت دی هغه ته د درد د انجکشن ضرورت دی دا به ورته د هسپتال نه ملوي بیا که هغه ته د کور دوايانې لیکلی کېږي نو هغه ما سره نشته هغه به خامخا بیا هغه د بهر نه یا یو کس ته هارټ اټیک شوی هغه دلته راغی هغه ته به زه فرسټ ایډ ورکړم ځکه چې هغې ته کوم بیا پروټوکول دی یا کومه ګرانه انجکشن ده په 12000 روپۍ باندې یو انجکشن ملاوېږي نو هغه خو دلته شته هم نه او دلته لګېدی هم نه شي ځکه چې ما سره سی سی یو والا فیسیلیټیز نشته نو هغه به زه چې کوم فرسټ ایډ والا څیزونه دي هغه زه پیشنټ ته ورکړم او هغه دومره قابل کړم چې هغه مردان ته ښه په خیر خیریت سره ورسي هلته به بیا نور ټریټمنټ کېږي دلته خو زموږ ایمرجنسي ته د شپې په 12 بجې باندې یو کس وایي یاره زما دا جوړ خوږېږي او هغه هم را روان دی نو دغه خو ایمرجنسي نه ده ټیک ده که نه ایمرجنسي مین دغه دی چې لکه اوس एकदम یو مریض باندې سچل وشو اکسیډنټ وشو یا سینې باندې درد راغی یا خېټه باندې درد راغی یا ډېر زیات یو ګیسټرونټرایټس والا پیشنټ دی هغه راغی یا چا بلډ پریشر های شوی دی هغه راغی ایمرجنسي خو بیسیکلي دغه ده او دا نور خو چې راځي نو هغه هم د او پي ډي والا پیشنټ دي بس خلک خپل فیزیبیلیټي ته ګوري چې ټوله ورځ خپل ځان له دیاړي مزدوري کوي خلک بیا ماښام کې اوزګار شي ماسخوتن کې نو هاسپټل ته راشي هغه هم موږ نه لري اوس خو هغې هم ټریټمنټ میلاوېږي ورته دا صاحب عام هسپتالونو کې زه وینم یو نه به خفه کېږو نه او مریض دی چې دلته ټریټ کړو د ورځې د شپې لپاره نو دا کوشش چې بس ریفر کړو مردانو یا سرخیل نه ریفرل سیسټم چې دی دا موږ ډېر زیات دغه کړی دی کم کړی دی مخکې به دا یو کنسپټ وو چې یاره اوس یو پیشنټ سیریس حالت کې هاسپټل ته راغی ایمرجنسي ته نو د هر چا به دا کوشش وکړي چې دا د دې نه اوس وځي خیر دی که دا په بلاره کې مړ شي یا په سخاکوټ کې مړ شي یا په شرګل کې په لاره په امبولینس کې مړ شي خو هسپتال کې مړ نه شي دلته بیا خلک مسلې جوړوي او نو دغه یو څیز دا موږ ختم کړی دی موږ وایو چې یاره موږ به پیشنټ دومره سټیبل کوو خپل وس پورې موږ به خپل وس کوو چې یاره دا موږ په امبولینس کې اچوو چې یاره موږ ته پته دا لګي نور خو خدای عالم دی او د هغه چې څه لیکلي هغه خو څوک نشي چینج کولی خو د خپل علم او پوهه مطابق موږ به داسې پیشنټ چټ هم نه لیږو چې هغه موږ په لاره کې ایکسپایر شي په امبولینس کې ایکسپایر شي او موږ ته ځان خلاصو موږ به 100% ټول ډاکټران په ایمرجنسي کې زموږ سټاف ته ټول دا کوشش کوي چې پیشنټ موږ دومره سټیبل کړو چې هغه موږ سیفلی دغه ته ورسوو څو پورې چې تاسو د اپریشن خبره وکړله ټي ایچ کیو لیول باندې څومره سرجریز چې په درګۍ هسپتال کې کېږي نو دې سره یو ټي ایچ کیو هم تاسو نشئ کمپیر کولی دا تاسو د ټي ایچ کیو سره کمپیر کولی شئ ټي ایچ کیو د دې یو مقابل نشئ کولی زه خپله باندې سرجن یم نو لکه زما هغه زیات دغه په اوټي باندې که نه نو ښه زموږ دلته د سرجریز فیسیلیټیز چې دي که نه هغه زموږ د ګورنمنټ په طرف نه د KTDC کوم ریکوایرمنټس دي هغه د مارنینګ 8 to 2 پورې هغې نه پس چې د سرجري مریض راځي نو هغه به موږ خامخا ریفر کوو دا لازمي ده چې داسې وکړو او چې د سرجري مریض راځي نو لکه هغه خو موږ سره د 2 بجو نه پس خو زموږ اوټي بند دی لکه زموږ سره دا دغه نشته فیسیلیټیز نشته خو زه ته یو خبره په ریکارډ باندې وایم چې داسې ایمرجنسي راغلی دی په مازدیګر کې چې لایف تھریټنینګ دي هغه اوس مردان ته ریفر کول هغه مریض چې دی نو بس بلکل په مرګ باندې هغه موږ اپریټ کړی چې لایف تھریټنینګ دا موږ ډېرې پیرې دغه شانتې کړي موږ هغه لکه چې کوم د ګورنمنټ ریکوایرمنټ موږ د هغې نه پسې زیات ځو او لګیا یو موږ ټول ډاکټران خپل
سټاف چې دی نو ټول خپل محنت کوي. داسې واقع بیا سړی په هغې باندې خفه ټول ژوند نه ذهن ته راځي. نه الحمدلله داسې ما سره په زندګۍ کې بالکل هم نه دي شوي چې یاره داسې زه یو ځای ته لیټ رسېدلی یم زما د وجې نه پیشنټ دغه شوی. نو زه به تاسو ته د خپل ټریننګ یو واقع بیان کوم. زمونږ ایمرجنسي وه او هلته واټ کې مونږ به کوم ټریننګ ډاکټران وو، مونږ شپه نه 4 کسان. زه سهار 8 بجې واټ ته تللی وم او ټوله ورځ مې واټ کې تېره کړه، کله اوټي کله واټ. بیا د شپې زه 1 بجه د اوټي نه راوتی یم، ډېر زیات ستړی شوی او سترګې مې پټې شوې وې. 2-2:30 بجې وې چې ما ته کال راغی د اوټي نه چې یاره یو فایرام والا کیس دی راغلی دی، مونږ اوټي ته شفټ کړو راځه. زه انتهایي ستړی یم. چې مونږ لاړو نو د اشنګرۍ کې چېرته کس چې دی نو پولیسونه تښتېده، هغې پې فایرنګ کړی و نو هغې نه لګېدلی و. بس هغه کس چې زه ورغلم نو هغه بس بېهوشۍ طرف ته روان و. هغه نه مې خپل کور والا موبایل نمبر واخیستو، هغه له ما بلډ هم ارینج کړ په خپله باندې او هغه کور والا چې را رسېدل نو بس هغې مې سلټ مې شروع کړی و. الحمدلله خدای پاک سړی ته اطمینان میلاړ ډاکټر صاحب به خوشحاله شوی چې ما دا تپوس به دویم کوو چې سړي ته یو اطمینان میلاړ. ډېر زیات بلکل دی ډېر زیات سکون وي. په دې کې څومره سکون وي نو هغه تاسو سوچ هم نشئ کولی. ډاکټرانو کې ډېره زیاته جذبه ده الحمدلله ټول ډاکټران ښه دي. ګوره ښه خراب چې دي که نه هغه به هر ځای زه ته په یقین سره وایم ډاکټرانو کې خراب خلک ډېر کم دي، د نش برابر دي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې لکه دا ډاکټر طبقې سره د عام ولس یو جیلسي روانه ده، پته نه لګي چې ولې. خو بس چې د ډاکټر دغه راشي نو بس خلکو ته دا ښکاري چې لکه دا د پیسو ګټلو یو مشین دی او بس دله چې زه لاړ شم دا به زما د جیب نه پیسې وباسي. داسې هېڅ څه خبرې نشته ده. دا ګوره ډاکټر هم چې دی که نه هغه هم په دې معاشره کې پیدا شوي، په دې معاشره کې لوی شوي. نو چې کومې غلطیانې کوم دغه چې دي هغه په عام ولس کې نو هغه به په ډاکټر کې نه. خو زه چې ګورم الحمدلله نن سبا ډاکټران ډېر زیات ښه دي. هغه پخوا چې څه کنسپټ و چې یاره ډاکټران کسابان دي دغه دي، داسې بالکل هم نه ده. ډاکټر هم چې دی هغه هم د کور نه راوځي، هغه هم خپل بچي کوري هغه ضروریاتي د هغه یو سټیټس په معاشره کې هغه خامخا ځان له پیسې هم ګټي دغه به کوي. خو لکه داسې څه خبره نشته ده چې لکه ډاکټرانو کې جذبه نشته ده. الحمدلله ټول ډاکټران ښه دي. بلکې هیلث سره ریلیټډ چې څومره خلک دي که نه دا ډېر زیات ښه سروس دی. دا یو واقع را یاده شوه، دلته یو بابا راغلی و نو هغه اکسیډنټ کړی و، هغه ډېر زیات فل ټریټمنټ و دغه میلاو شو. هغه به ډېره وایي ډاکټر لکه 1 کروڑ روپۍ تنخوا ورکوي حکومت که نه، وایي دا هم پرې کمه ده. نو زمونږ د خلکو هغه دغې بس د یو جیلسي ساتي دا نه ساتل پکار. چېرې بس ډاکټر 1 لک روپۍ تنخوا لري، ډاکټر 2 لک روپۍ تنخوا لري. ګوره رزق چې دی که نه هغه خدای پاک لیکلی هر چا ده. چا له په یو طریقه باندې ورکوي، چا له په بله طریقه باندې ورکوي. او په دې باندې چې کله ته یو انسان یقین وکړو چې یاره زما په قسمت کې کوم رزق خدای پاک لیکلی دی که نه، نه د هغې نه زیات او نه د هغې نه کم، نو بیا به هر څه ټیک وي. اصل هغې په حواله خو ډېره ښه ریپوټیشن دی. څه وایي یاره داسې ده که نه تاسو ته مو وویل چې ښه او خراب چې دی په څنګه په عام معاشره کې دغه شان دی، په ډاکټرانو کې هم شته، په هیلث سټاف کې هم شته. زه دا نه وایم چې دا ټولې فرشتې راغونډې شوي دي، صحیح دی که نه. خو چې د خلکو کوم کنسپټ دی نو هغه شانتې نه ده، صحیح ده. اوس زه یو څیز خو مریض ته لیکم خامخا، ټیک ده که نه. خو الحمدلله ما به چېرته په زندګۍ کې په دې لالچ باندې نه لیکلی چې زه دا څیز ولیکم او دا به ما له دا څیز راوړي، دا به ما له ګفټ راوړي یا به د دا ما له راوړي د خوراک سامان اکثر راوړي، ټیک شو که نه. زه کله هم چې د خپلو بچو له ما هغه څیز نه دی وړی الحمدلله. دلته پخپله یې خورم، دا راته دغه نه وایم بچو له یې نه وړم، کور ته یې نه وړم، خپل کسانو باندې وخورم. نور داسې څه ګفټونه وفټونه چا نه اکسپټ کوم او نه مې دغه کړي، نه مې په دې لالچ باندې چا له یو
سیز لیکل لا ډاکټر عنایت الله ډاکټر کشکول دا یو ریکارډ دی موجود دی عام نور ډاکټرز څه نور ډاکټران هم زه ته وایم ای به ته په سلو کې یو کس نیم که دغه څیز کوي چې د دې دغه دپاره نو لکه ته به هغه پازیټیو دغه ته ګورې ته به دې ته ګورې چې پازیټیو خلک څومره دي هغه یو نیګیټیو به پکې ته ورکې اګنور کړې او هغه خپله باندې هم دغه شي ګوره دې ډسکارج شي هغه خپله باندې ډسکرج کړي ګوره زمونږ دا فیلډ داسې دی که نه دا د خدمت یو دغه دی په دې کې غلط کس چې دی که نه کم چلیږي هغه نه چلیږي لکه ما دلته ولیدل یو کس راشي او هغه ډېر یو های یو دغه کي که نه خو ټایم سره سره د هغه د دوه نمبریانو خلکو ته پته ولګي بیا ول مریض په خوا باندې نه ورځي زه به دلته به مثالونه وښیم دوه مثالونه ما سره شته دی نوم د چا نه اخلم نو هغه زمونږ فیلډ کې ګوره دو نمبري او دوکه دا نه چلي کوم یو ډاکټر دغه وکړي چېرې بس ماته دا مریض راغی او زه د جیب نه دا پیسې راوباسم که نه او دا کس دوکه کوم ده ځان له دوکه ورکړه مریض له نشي دوکه ورکړه پخوا دا کنسپټ و ډاکټر صاحب چې ډاکټر له ورشي او عنایت الله صاحب ته کښېني نو هغه د نبض په ځای باندې مخکې د ډب ته داسې ګوري هغه سیس ختم شوی دی هغه سیستم ختم شوی دی هغه سیستم اوس نشته پخوانی نن سبا ټول ینګ ډاکټران راغلي دي او ټول دومره لالچان نشته پکې او بس که څوک نو هغه خو لکه یو د خاندان پرخي هغه بهر ځي کې ته د کولی شي هغه خو د پلار نیکه نه را روان دي هغه نه شي کولی خو تاسو مه وویل چې لکه 99% خلک په دې پیشه کې ښه دی کتونکو زه چې خپل د زما د پیو کې چې زه څونه کار کوم نو زما ډېرې غنېغه خبرې زه که چا سره مخامخ هم ناست یم که هغه هر څوک یو هغه چا هر څه عهدی چا یې کې څه خبرې نو ډېر نه ورته یم ډاکټر عنایت الله صاحبي مثالي ډاکټر دی ښه ایډمنسټریټر دی ښه سرجن دی ښه ډاکټر دی او دغه وجه ده چې کله مشر سمي نو هغه زمرو او ګیدړ والا خبرې چې مشر یې سمي بیا به ورسره ملګري هم سمي ډاکټر صاحب نه اخري سوال کوم ډاکټر صاحب دا راته ووایي کرونا په حواله راته خبرې کوي دلته تاسو اوس ویکسینیشن شروع شو ویکسینیشن څه صورتحال دی دا به چا ته پسټ کېږي هیلث سټاف چې دی هغه به ویکسینیټ کېږي په وړومبي فیز کې د هغې نه پس چې دی 7 ستمبر نه پس بیا چې دی خو لا ډیټ نه دی راغلی خو 7 ستمبر پورې زموږ چې کوم ټارګېټ دی چې کوم د خپل هیلث سټاف دی مونږ به دا چې کوم پرایویټ کلینیکونه دي او پرایویټ سنټرې دي پرایویټ هسپتالونه دي کوم چې زموږ خپل دغه دی بي ایچ او دي آر ایس ایس دي مونږ به لاول خپل دا سټاف چې دی نو دا به ویکسینیټ ډاکټر صاحب دا دې سره خو به دا وشي چې ستا سټاف یا چې کوم په هغه فرنټ لاین باندې کار کوي یقینا چې دا ورکرز دي او دې دې په کار دي چې سیف شي دې خو به سیف شي خو لکه نور خلکو ته به د دې څه پیدا کېږي دا ویکسینیشن چې کېږي نور عام خلکو ته عام چې څونه مریضان دي یا عام خلک دي یا خصوصا دا وریج خلک دي لکه موږ ځان قانون راسره دی عام خلکو ته به ویکسین لګي خو داسې ته ګوره چې لکه هیلث سټاف سیف شو نو د دې خلکو ته فایده شته دی د هغې ته زه وجه وایم په جون کې ما ته خپله باندې کرونا شوې وه نو هغه وخت کې زمونږ 72 کسان زمونږ انفیکټډ وو ایون ما خپل لیبر روم بند کړی و د یوې هفتې دپاره دا ډېر زیات غټ دغه دی هغې کې 8 کسان پازیټیو راغلي زمونږ ارتوپیډیک او پی ډي بنده وه د هغه زمونږ اوټي بنده وه چې زمونږ کسان سیف وې او مونږ ته کرونا نه وی شوې نو زمونږ سروسز به جاري وي لکه چې د هیلث سټاف سیف شي نو عام پبلک ته ډېره زیاته فایده ده دوی ته به سروس کنټینیوسلی ملاوي سیکنډ ټیسټ به انشاءالله عام پبلک ته هم دغه کېږي کرونا باندې ډاکټر صاحب دې زما کتونکو ته تاسو خبره کوئ دا خبره ورته وکړئ د دې ویکسینو په حواله باندې زموږ ذهن کې خبره ناسته ده او هغه میډیم لګیا ده نیګیټیو کارونه کېږي پازیټیو په دواړو په هر ځای کې دواړو په هره شعبه کې دا شیونه کېږي د دې ویکسینو په حواله باندې یو ډېر عجیبه غوندې خبره روانه ده چې دا ویکسین لګول او بس دا خو به وایو چې لاړه شي بدن ته بیا هغه یو بیا باندې هم یو کنټرول سیستم یو ده داسې د ویکسینو کې څه شته که نه دا هغه د پولیو ویکسینو په شان د یو دغه دی یو داسې ده زمونږ بدقسمتي به حیثیت یې کوم دا ده چې زمونږ هغه نیګیټیو څیزونه چې دي که نه هغه مونږ زیات اټریکټ کوي دې ویکسین کې هېڅ داسې نشته دی
داسې هېڅ خبره نشته نه پکې چپ شته دی ما اوس ته دی ویکسین ولګوله یو ګنټه مخکې او انشاءالله سیکنډ ډوز هم لګوو چې د هغې کله ټایم پوره شي دا بالکل افواګانې دي چې څنګه سر د خوب نه راپاڅېدل څنګه فریش وم او اوس هم هغه شانتې فریش محسوسوم او الحمدلله د څو ورځو چې ویکسینیشن شروع شوی په کې کې 5000 کسان ویکسینیټ شو یو کس ته یو سنګل سایډ افیکټ هم اوسه پورې نه دی دغه شوی ریپورټ شوی نو داسې هېڅ خبره نشته دی ویکسین کې او نه پکې داسې خطرناکه خبره شته دی او نه پکې چپ شته او نه پکې اوبه شته چې خلک وایي اوبه راغلې اوبه هېڅ هم نشته دی بس عام ویکسین دی او ستا د انسان د پروټیکشن لپاره دی مینوالو کتونکو ډاکټر عنایت الله صافي تاسو واورېدو ایمس دی د درګۍ تحصیل هاسپټل ډاکټر صاحب خبره تاسو واورېده ډاکټر صاحب د هاسپټل په حواله باندې د خپل سروسز په حواله باندې پوره یو خبره وکړه او دې سره سره ډاکټر صاحب د کورونا وایرس د کوم ویکسین چې اوس راغلی دې ویکسینیشن په حواله باندې هم خبره وکړله مینوالو کتونکو دا ویکسین بالکل سیف دی د انسانانو لپاره دا زموږ ضرورت دی یو وبا راغلې ده د دې وبا مقابله کول دي موږ ته موږ به احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد کوو او دغه رنګې به موږ د ویکسین هم لګوو دې سره خپل کوربه بختیار جان اصغر ته اجازت ورکوي د خپل ځان خیال ساتئ ښه د وباد اوسئ الله پامان